دریم اشغال د چې ماتېږي خراسان کې فتح مبارک مشار. الحمدلله زموږ علماء کرامو، زموږ علمي شخصیتونو، زموږ پوهو کسانو د دوی د دغه دسیسې په مقابل کې هغه هلې ځلې وکړې، هغه قربانۍ ورکړې چې هغه بې مثاله دي. په ټول د دغو 100 کالونو وحشت او ظلم کې زموږ علماء کرامو نه مساجد پرېښول او نه یې مدرسه پرېښود، زموږ ښوونکو نه مکتب پرېښود او نه یې شاګرد پرېښود. په همدغې وحشت او د بربریت په څپو کې علماء کرامو مدرسې هم آبادې وساتلې، طالب یې هم وساته، هغو ته یې هغه خپله جهادي و اسلامي مفکوره هم ورکړه او د دغه اشغال په مقابل کې قربانۍ ته هم ودرول. نو د دغه اشغال په مقابل کې د علماء کرامو خدمتونه، قربانۍ ډېرې د قدر وړ دي. دریم اشغال د چې ماتېږي خراسان کې فتح مبارک مشار.